درنو دوستانو سلامونه، زه غوټۍ یم. چین د خپلو مرستو پر دوام له افغانستان سره د ژمنیو کاریو مرسته وکړه. په دغه مرسته کې شاوخوا 480,000 کمپنۍ او 440,000 کورتۍ شاملې دي. اوس مهرباني وکړئ چې د اړوندو معلوماتو لپاره ویډیويي راپور وګورئ. چین یو ځل بیا د خپل مرستو پر دوام له افغانستان سره د ژمنیو کالیو مرسته وکړه. د چین په دې مرسته کې شاوخوا 480,000 کمپنۍ او 440,000 کورتۍ شامل دي. دغه مرستې نن د کډوالو وزارت چارواکو ته وسپارل شوې. د یاد وزارت د مسؤلینو په خبره یاد مرسته به د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر بېوزلو کسانو وویشي. الحمدلله 480,000 کمپنۍ دي او 40,000 تقریبا بوټونه دي ګرم او نور مرسته هم د حوادث وزارت سره تقریبا 2.5 لکه ټنه دا په لوخمري کې غنم لري، همداسې په کابل او نورو ولایتي کې لري او 15,000 ټنه وړه. د کډوالو چارو وزارت مسؤلین دغه راز وایي چې دغه مرستې به په ټول هیواد کې په داخلي بېځایه شوو په شفافه توګه وویشل شي. اسلامي امارت د رهبري په هدایت د مهاجرینو د وزارت د مشرانو په تصمیم باندې 14 ولایتونو ته لیږل کیږي او هغلته بیا په داخلي بېځایه شوو او بېوزله خلکو باندې د سروي او د هغې نه د پوره شفافیت په نتیجه کې انشاءالله توضیح کیږي. همداراز د کډوالو وزارت سرپرست چین له دایمي مرستو مننه وکړه او له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره دې په دغه سخت وضعیت کې خپلې مرستې ونه سپموي. د ټولو هېوادونو نه او د ټولو انجوګانو نه او د خصوصا هغه هېوادونو نه چې موږ سره مرسته کوي، د دې شکریا مننه کوي. دوی په دې وخت کې موږ سره مرسته وکړه او آینده هم د دې نه موږ دا توقع د مطالباتو دوی باید بشري مرستې په هر قیمت باندې جاري وساتي او دوی د هغه د سیاسي خبرې یا د افغانستان د مسایلو سره ونه تړي او د عوامو سره باید خپل کوشش وکړي جاري وساتي. د یادولو وړ ده چې چین ویلي دوی به افغانان یوازې پرې نږدي او له دې هیواد سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. عبیدالله حیدرزی، CMG کابل.